داسې فکر چې اسلام ورښځو ته خپل حق نه ورکوي، په دغه خاطر هغه په حجاب کې ساتي. اسلام ښځه سپکوي، اسلام د ښځو حقوق نه ورکوي، په همدې خاطر هغه په حجاب کې ساتي او پر هغې باندې ظلم کوي. د دې جواب ورکولو تر مخه موږ باید په دې پوه شو په تاریخ کې که موږ ولولو چې د ښځو سره څنګه سلوک شوی دی، چې په دې پوه شو نو بیا به د پوښتنې جواب ته راسم. که چیرې تاسو د بابلیان تاریخ ولولئ، په هغه کې دا لیکلي دي چې کله به یو سړی قتل وکړي نو پر ځای چې هغه ته سزا ورکړي د هغه ښځې ته به سزا ورکول. که تاسو چیرې د ګریک سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې یو ښځه وه چې نوم یې و پنډورا، یوه خیالي ښځه وه پنډورا. د ګریک خلکو به ویله په نړۍ کې چې څونه ستونزې دي هغه د دغې ښځې د لاسه دي. د هغو دا فکر و چې غلط و، او په دې ګریک سیویلایزیشن کې د ښځې عزت ګر سره نه و، څوک یې په کیسه کې هم نه وه، دا خبره عامه وه. که تاسو د روم سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې بربنډوالي او فحاشي بیخي عامه وه. ښځې به یې یوازې د خوند دپاره کارولې او نور به یې نفسي واخیستلې. که تاسو مصري سیویلایزیشن ولولئ، په هغه کې ښځو ته دا ویل کېدله چې دا د شیطان یو نښانه ده. که چیرې تاسو د عربو سیویلایزیشن ولولئ، د قرآن د نازلېدو تر مخه په عربستان کې دا حال و، اکثره چې کله به نجونې پیدا شولې نو هغه به یې ژوندۍ ښخوله. الحمدلله ثم الحمدلله د قرآن د نازلېدو څخه وروسته دا غلط کار خو هلته بند سو، خو ولې د افسوس خبره ده چې زموږ په هندوستان کې اوس هم جریان لري. اسلام هغه مذهب دی او محمد صلی الله علیه وسلم هغه شخص دی چا چې د ښځو مقام ورلوړ کړي. الحمدلله هغوی ته حقوق ورکړل، خپل حق یې ورکړي، لیکن د دې سره سره دا هم ور وښول چې دا حقوق څنګه وساتل شي، څنګه ښځې د خپل مقام دغسې لوړ وساتي. یو خو دا ورته ویل کېږي چې څه باید وکړي، بل دا چې هغه کړنه څنګه دغسې پسې وساتي. نو اسلام چې کله دا وویله چې الحمدلله چې ښځې یې راپورته کړلې په عام ډول، په خاص ډول، په اسلام کې ښځې او نارینه یو ډول دي. په ځینو شیانو کې د نارینه درجه لوړه ده، په ځینو شیانو کې د ښځو درجه لوړه ده، خو په خاص ډول دواړه برابر دي. نو کله چې اسلام او قرآن د ښځې مقام لوړ کړي، هغې ته دا هم ور وښودل شول چې په څه ډول دغه خپل مقام دغسې پسې وساتي، هغه وظیفه دغسې وساتي. او اکثره خلک خبرې کوي د ښځو د حجاب په باره کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن مجید کې اول د نارینه د حجاب خبره کوي او بیا وروسته د ښځې د حجاب. الله تعالی فرمایي په سورت نور کې سورت نمبر 24 آیات نمبر 10 کې چې ای مؤمن نارینه، ای مؤمنه، چې کله هم ته یوه ښځه ووینې نو خپل نظر کښته واچوه. د دې معنا ده چې کله هم یو نارینه ښځه وویني، هر رقم بد خیالونه چې په دماغ کې راغلل نو یو دم د قرآن حکم دی چې نظر دې کښته کړه. یو وخت یو مسلمان یو نجلۍ ته ډېر رډ رډ کتل، نو ما هغه ته وویل چې ورور جانه دا ته څه کوې، دا خو حرام کار دی. نو هغه راته وویل چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې اول کتل یې معاف دي، بیا کتل حرام دي. ما تر اوسه په نیم نظر را نه دي ورته کتلي. نو محمد صلی الله علیه وسلم چې دا ویلي دي چې لومړی نظر معاف دی او دوهم حرام دی، نو د هغه خو دا معنا نه ده چې لس دقیقې ووایم نجلۍ ته ګوره خپل باڼوګان مه ښوروه او بیا وایه چې ښه سمې لا نه دي ورته کتلي. د محمد صلی الله علیه وسلم وینا دا وه چې که چیرې تاسو په ناپامۍ کې و یوې ښځې ته وګورئ، و یوې نجلۍ ته وګورئ، نو په کشته سره و هغې ته بیا مه ګورئ، د هغې و ښایسته په کشته سره بیا مه ګورئ. بل آیات په قرآن مجید کې الله تعالی فرمایي په سورت نور کې سورت نمبر 24 آیات نمبر 11 کې چې ای مؤمنو ښځو، ای مؤمنو، چې کله یو نارینه وویني نو خپل نظر کښته واچوئ او پر سر چې مو کم ټکورې یا پوړنې هغه پر خپله سینه باندې واچوئ او خپل سینګار و هېچ چاته مو ښکاره کوئ مګر یوازې په خپل خاوند، په خپل زوی، په خپل پلار، او ډېر اوږد لیست دی چې محرم دي د هغه کسانو سره چې واده نشي کېدای. په عام ډول د حجاب دپاره 6 فرضیات دي، 6 ټکي دي، 6 پوینټ دي. لومړی د ستر
د ساتر پټول چې د نارینه د پاره دی لږ تر لږه د نامه څخه تر زنګونو پورې او د ښځو د پاره ټول جسم یې باید پټ وي یوازې چې باید ښکاره سي هغه دی مخ او لاسونه ځینې علما وایي چې دا هم باید پټ وي هغه نور 5 ټکي د ښځو او نارینه‌و د پاره یو ډول دي بل ټکی کم کالی چې دی اغوندي هغه باید دومره نازک نه تر څو د هغه څخه د دوی بدن ښکاره سي دریم ټکی داسې تنګ کالی باید وانه غوستل سي چې د هغه څخه د بدن ټول راووځي څلورم ټکی کالی باید دومره برېښندونکي نه وي چې مقابل جنس تر تاثیر لاندې کړي پنځم ټکی کالی د غیر جنس ښځه د نارینه کالی باید وانه غوندي او نارینه باید د ښځې کالی وانه غوندي او شپږم ټکی چې یو څوک د غیر مسلمانانو کالی وانه غوندي چې پر هغو باندې نښانونه وي دا شپږ ټکي دي د حجاب شپږ نقاط دي یا شپږ فرایض دي د حجاب او الله تعالی فرمایي په سورۃ احزاب کې سورۃ نمبر 3 آیات نمبر 9 کې یا نبی وایا وخپل میرمنو ته وخپل لونو ته او و مؤمناتو ته و مؤمنو ښځو ته چې کله هم دی د باندې ځي نو جلباب دی واغوندي پر خپل ځان دی واچي جلباب ترڅو دی خلق وپیژني او دی پازاب نه کی نو خلق به دی نه پازابي ترڅو دی خلق وپیژني او د دې عزت سره لوبي ونه کی د مثال په ډول قران صحیح وایي چې حجاب ښځې ساتي او عزت یې برقرار ساتي او د دې څخه وروسته اسلامی شریعت دا وایي کچيري یو څوک سړی پر یوې ښځې جنسي تېری کوي جبري زنا کوي نو د هغه دپاره سزا یې موت د مرګ سزا ده